کتونکو د پښتو یو زړه هنرمنده نادیه خیال نن سبا په څه حال کې ده؟ ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. په دې ویډیو کې درله معلومات درکوم، تر اخره را سره پاتې شئ. کتونکو څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، نادیه خیال چې د پښتو ډرامه یو تکړه هنرمنده وه او نن سبا ډېر مشکلاتو سره مخ ده. نادیه خیال چې پښتو انډسټرۍ کې د ډېر ښه اکټرانو سره ښه فنکارانو سره په ډرامو کې کار کړی دی. نادیه خیال چې یو ډانسره هم وه او په خپل وخت کې ښه ډیمانډ او هر ډایرکټر به ورله کار ورکو. نن سبا چې د کیمرې د مخ نه لرې شوې ده، نو همدغه اکټران او ډایرکټران یې تپوس نه کوي او ډیرو سختو سره ژوند تیروي. کتونکو څو ورځې مخکې یو انټرویو راغله، په هغه انټرویو کې خپله بېوسي خپلو مینوالو ته وړاندې کړله. هغه اکټران چې دی به ورسره په ډرامو کې شوګانو کې کار کوو، هغوی هم تپوس نه کوي. کتونکو نادیه خیال په دغه انټرویو کې وویل پلار د دې دنیا نه رخصت شوي دي او زما رونه هم نشته دی او واده مې هم نه دی کړی. د پښتو په معاشره کې یو ښځه داسې ډرامو ته یا ډانسونو ته وځي، نو هغې سره بیا په معاشره کې څوک واده نه کوي. نو نادیه خیال چې نن سبا ډېر زیاتې بیماریانو سره او د کور مشکلاتو سره مخ ده، هغې دا وویل چې زما کور خپل نه دی. په دې کور کې چې زه اوسېږم دا هم د کرایه کور دی او ما سره دومره روپۍ نشته چې زه د دې کور کرایه خلاصه کړم. کتونکو که موږ وګورو د پښتو څومره زاړه اکټران دي، هغوی باندې دغه زوال راغلی دی. دوستانو، په نادیه خیال باندې موږ ډېر زیات خفه شو. الله دې د هر مسلمان مدد وکړي او الله دې په هر چا پرده راواچوي.